د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين وایي پاکستان له کلونو راهیسې په لر او بر کې د پښتنو په وینو سیاست روان کړي چې ډیره سخته به ورته تمامه شي. پښتين دا څرګندونې د یوسف علي خان د راخوشي کولو په موخه پرون په کراچۍ کې د پیل شوي لاریون پر مهال وکړي او ټینګار وکړ چې نور پر پښتنو ظلم او جبر د منلو وړ نه دی. هغه ویلي چې پاکستاني حکومت له پښتنو سره د ظلم او ناروا په لړ کې دا ځل یوسف علي خان بې ګناه نیولې او که یې ژر تر ژره راخوشي نه کړي نو په لر او بر کې به د حق ناره پورته کړي. پښتين ویلي چې پاکستان په ښکاره توګه لر او بر کې له پښتنو سره دښمني پالي خو دا دښمني به ورته د سر په قیمت تمامه شي ځکه په خبره یې پښتون چې زر کاله وروسته هم خپل غچ واخلي بیا وایي چې بیړه مې وکړه. د منظور پښتين په خبره د پاکستان حکومت د پښتنو ژوند تریخ کړی او تر هغې چې ورته خپل حق او حقوق ونه رسیږي پښتانه به د خپل حق غوښتلو مبارزه هیڅ وخت پرې نږدي او په لر او بر کې به د ازادۍ او حق چیغه پورته کوي. نوموړي په لر او بر کې د جګړې عمل پاکستان یاد کړي او ویلي دي چې تر هغو پاکستان موجود وي امن د مرغۍ شیدې دي خو که پاکستان پناه شو بیا په لر او بر کې د سولې او ورورګلوۍ د رامنځته کېدا شونتیا زیاتیږي.